Salamuna, welcome back on Basic English Speaking Structures. So we have I am good at plus noun or gerund. I am good at ورسره noun یا gerund چې استعمال شي د معنا لري عموما زه په کې خیم یعنی یا جوړښت معمولا په یو څه کې د خپل مهارت ښودلو لپاره استعمالیږي لکه ته به څنګه وایې چې زه په ریاضي کې ښه یم نو داسې ویل کېږي I am good at math زه په ریاضي کې ښه یم یا تاسو ویلی شئ I am good at sports زه په ورزش کې ښه یم I am good at cricket زه په کرکټ کې ښه یم یا هم تاسې د I am good at نه وروسته د gerund form of noun کاروئ لکه I am good at reading زه په لوستنه کې ښه یم I am good at driving زه په رسامۍ کې ښه یم I am good at English زه په انګلیسي کې ښه یم Next we have I am plus verb plus ing plus complement زه کوم یا جوړښت عموما د یو روان یا جاري عمل یا د کار ښودلو لپاره کاروو کله چې یو کار همدا اوس تاسې کوئ نو دغه structure نه استفاده وکړئ I am plus verb plus ing plus complement I am eating my lunch زه خپل غرمنۍ خورم یعنې همدا اوس لګیا یم I am brushing my teeth زه خپل غاښونه برش کوم I am cooking dinner زه مخامي پخوم یعنې همدا اوس I am hanging a picture زه یو عکس ځوړندوم I'm riding my bike زه خپل بایسکل چلوم I'm watering the trees زه ونې اوبه کوم Next we have I'm getting plus adjective or noun د I'm getting نه وروسته چې کله تاسو adjective یا اسم وکاروئ نو معنا ورکوي زه کیږم یا زه ترلاسه کوم که چېرې د adjective وکاریږي نو زه کیږم معنا ورکوي لکه زما یخني کیږي زما ګرمي کیږي زه مطلب ستړی کیږم یا که چېرې د noun ترلاسه کوي نو بیا ترلاسه کول معنا ورکوي یعنی یا جوړښت معمولا د یو څه کېدلو یا د ترلاسه کولو لپاره استعمالیږي لکه I am getting better زه ښه کېږم یعنی بهتره کېږم ورځ په ورځ I am getting married معنا زه واده کوم I am getting tired زه ستړی کېږم I am getting ready means زه اماده کېږم یعنی یو کار چې په تدریجي ډول سره نور واقع کېږي یا تاسو ویلی شئ I am getting a new car زه یو نوی موټر اخلم دلته د ترلاسه کولو په معنا دی I am getting a job زه یو وظیفه اخلم See you in our next class.